لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال. حضرت حارثه رضی الله تعالی عنہ وايي ما د نبي علیه الصلاه والسلام څخه واورېدل. نبي علیه الصلاه والسلام په مجلس کې ناست وویل الا اخبرکم باهل الجنه، زه تاسو ته جنتیان نه در وښیم جنتیان څوک دي؟ دا یو عجبه لوړه خبره. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابه ورته وایي آیا جنتیان زه تاسو ته نه وښیم جنتیان څوک دي؟ کم کس جنت ته ځي جنتیان به څوک وي؟ صحابه وایي یا رسول الله بلا یا رسول الله بلکل یې راوښئ څوک دي؟ نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي کل ضعیف متضاعف لو اقسم علی الله لابره. هر کمزوری ضعیفه یا د خلکو په نظر کې چې کمزوري او ضعیفه وي دا د خدای په نیز باندې دومره لوړه رتبه لري که په یو کار کولو باندې دی قسم واخلي الله د ده سره دومره محبت کوي دی باندې قسم نه اړي کار الله کوي. لو اقسم علی الله لابره، که چیرې دی قسم واخلي الله تبارک وتعالی یې بری کوي په خپل قسم. بعض یو روایت کې خو لا دا حدیث کې زیاتوب دا الفاظ هم راغلي دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الا اخبرکم باهل الجنه، جنتیان څوک دي؟ نبی علیه الصلاه والسلام ورته فرمایي هغه کس کل ضعیف متضاعف ذو تمرین، هغه کس چې ضعیفه وي کمزوري وي د خلکو په نظرو کې کمزوري وي او دوی جامې ضعیفې کمزوري جامې اغوستې وي دا خلک ډېر په کمزورو سترګو ورته ګوري. لو اقسم علی الله، که چیرې دا کسان د خدای تبارک وتعالی ته پر یو شي باندې قسم واخلي چې دا به کېږي الله دومره مینه ورسره لري کار د ده د وجې کوي. دلته د کل ضعیف څخه مطلب محدثین لیکي چې د کل ضعیف څخه مطلب څه شي دی؟ بعض کسان د شکل د خوا ضعیف وي ډېر ډینګر وي د رنګ د خوا تور وي په شکل باندې بدرنګه وي او د الله تبارک وتعالی سره یې مینه محبت دومره زیات وي که چیرې دی پر یو شي قسم واخلي الله تبارک وتعالی د ده د وجه کار کوي. بعض کسان ضعیف د جامو د خوا ضعیف وي څیرې ګنډلې جامې اغوستي پینه سوي جامې اغوستي داسې جامې په یو رنګ باندې جامه نه وي په ډېرو پرېولو باندې د جامې رنګ تللي په ډېرو پرېولو باندې جامې شوړېدلي بدن یې تر معلومېږي او هغه کسانو ته په کم نظر باندې مه ګوري. الله څه وایي؟ رسول الله څه فرمایي؟ دا هغه کسان دي لو اقسم علی الله لابره، الله تبارک وتعالی د دې سره دومره محبت لري که چیرې دی قسم واخلي چې دا کار به کېږي الله تبارک وتعالی د دې د محبت څه کوي. نن په دنیا کې تاسو وګورئ خلک مسکین ته په کم نظر باندې ګوري. چا چې یو کمزوري جامې اغوستي یو کمزورې لنګوټه یې تړلي پیسې راپورته کړي خلک یې په مجلس کې نه پرېږدي. که زوی دا رقم پلار ولري دا زوی په دې خپل پلار باندې شرمېږي. که په معاشره کې یو سپین ږیری موږ دا رقم ولرو چې سرې جامې اغوستي د رنګ د خوا پاته وي د خدای سره مینه محبت وي لمونځونه په جماعت باندې کوي خو دا خپل د معاشرې خلک په دې باندې شرمېږي. حالانکه د الله په نیز څومره قدر لري، د الله په نیز پیکۍ قدر نه لري، د الله په نیز کاټن جامه قدر نه لري، د الله په نیز موټران پیسې دولت رقم جامه اولاد بنګلا او قسمه قسم ماڼۍ دا قدر نه لري. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، په تاسو کې الله ته د ټولو معززه د ټولو غوره هغه کس چې د خدای سره مینه لري او د خدای سره ډېرې مینې هغه کسان. صحابه تاسو وګورئ ابو هریره رضی الله عنه فرمایي موږ د نبي علیه الصلاه والسلام شاګردانو په صفه کې اوسېدلو اویا کسان شاګردانو د مسکنت او د غربت مې دغه حال و چې ټول په اویا کسانو کې دوې جامې نه درلودې. موږ خو یوه جامه کمیس لرو، بله جامه پایجامه لرو، بل پټو لرو، لنګۍ لرو، دا شان ټول لرو. صحابه کرامو عادت دا و یو سره بېله چادر اچوي یو بې لنګو دا دوې جامې وې. د یو چا سره به خالي لنګ ورسره و د نامه لوړ به تړلی و، بله جامه به نه و چې پر ځان بیا اچولی وي. هغه د مکې معظمې ګرمي هغه سخته ګرمي دومره وس او طاقت د هېچا سره نه و چې دومره جامه دې پیدا کړې پر ځان دې اچولی وي. په خواست مې د بله جامه واغوستل هغه به لنګ کې د خپل لنګ مې پرېولی کړه یا به لوند لنګ پر ځان باندې راپېچلی و د نسي څخه. دی قسم واخلي وایي قسم دې مې په خدای که په ټولو اویا کسانو کې د چا سره دومره جامه وه. حال دا دی دا کسان بیا خدای ته څومره نږدې دي. دا نبی علیه الصلاه والسلام هغه نږدې ملګري دي. الله د دې په حق کې څه وایي؟ رضی الله عنهم ورضوا عنه،
الله د دوی نه راضي دی او دوی د خدای نه راضي دي معلومه خبره شول چې په شکل او صورت باندې فوقیت نسته، په ځواني او په سپینوالي فوقیت نسته، په چاغوالي او په نسب او په دولت باندې فوقیت نسته، په مال او په دولت په یو ښه موټر او په کورزین او په پراډو باندې فوقیت نسته، په غټ موبایل او په کاټن کالیو باندې، په پیکي اړول باندې او پیسې په مخ په جیب کې ډېرې پیسې اچول، په دې کې فوقیت نسته. ځکه کتابونه وایي دغه په بازار کې چې کم کمزوري خلک ګرځي، دغه سرې جامو والا ګرځي او هغه کسان چې پټکۍ والی او ډېر کمزوره په ضعیفه انداز را روان دي، پیسې پر نیمې بجې دغه باندې ولاړې پونډې باندې، دا کسان د خدای مینوال دي، دا د کسان د خدای محبین دي. دې ته په کم نظر باندې مه ګوره، دا داسې نږدې کسان دي که چیرې دی یو وخت قسم واخلې چې خدای دا کار به کوي هغه به کېږي.